پخوانی یو کرکټ والا دی، پخوانی کرکټر دی، هغه تبلیغ کې وخت لګولی دی، اوس تبلیغي شوی دی او ځای په ځای هغه تبلیغي بیانونه کوي. نو هغه چېرته تبلیغي بیان کړی دی، سید انور نوم دی د هغه، تبلیغي بیان یې کړی دی. نو په تبلیغي بیان کې هغه څه ویلي دي؟ په تبلیغي بیان کې هغه ویلي دي چې زه اسټرالیا ته تللی وم، اسټرالیا ته، او په اسټرالیا کې د هغه ځای یو میر و، هغه سره وایي ما خبرې اترې کولې، ګپ شپ مې ورسره لګو. وایي ما د هغه نه تپوس وکړو چې څنګه حالات دي ستاسو د ملک؟ وایي ما ته وایي چې یاره زموږ د ملک حالات ډېر زیات خراب دي، او زمونږ ډېر حالات چې خراب کړي دي هغه د زنانو خراب کړي دي. وایي ما ورته وایي چې څنګه دا حالات ولې؟ وایي چې زمونږ د ملک د حالات د هغه وخت نه ډېر زیات خراب شو، د کم وخت نه چې مونږ زنانو له دا ازادي ورکړه چې دی بهر ګرځي، دی ډرایوینګ هم کوي، د دې چې څه خوښه یې کوي دی، او دی نوکرۍ هم کوي. وی کله نه چې دی نوکرۍ شروع کړي دي، نو دی په سړو باندې بدماشۍ شروع کړي دي، نو د هغې نه زمونږ د معاشره چې څومره ده دا ډېره زیاته خرابه شوې ده. نو هغې په هغه خپل بیان کې وفرمایل چې زمونږ په پاکستان کې په دې لږو کلونو کې 30% اضافه شوې ده په طلاق کې، چې کوم خاوندان چې دي هغه خپلو ښځو ته طلاقونه ورکوي، دې کې 30% اضافه شوې ده. او هغې وجه دا بیان کړې ده چې وجه صرف دا ده چې په پاکستان کې د کله نه مونږ د خپلو ښځو ته د نوکرۍ اجازت ورکړی دی، او دوی بار ځي نوکرۍ کوي، خپله پیسه ګټي، د دوی په ذهن کې دا چې زه خو ځان په خپله ساتلی شم، خاوند ته زما څه ضرورت دی؟ د دې د وجې نه په ذهن کې دا خبره ناسته ده، د دې د وجې نه 30% اضافه شوې ده په طلاق کې زمونږ په پاکستان کې. نو دا خبره چې هغه کړې ده که نه، هغه خو مخکې چونکې په دغه معاشره کې پاتې شوی، بس دا څومره لیبرلز خلک چې دي، بس دی وایي دا وګوره د ښځو په ازادۍ باندې دی پابندي لګوي، او دا ګیرو والا داسې او دا پټکو والا داسې، او ډېرې بدې ردې ورپسې شروع کړي دي. حالانکې یاد ساته ګورې فتوا په دې باندې ده چې کله زنانه زمونږ شریعت اجازت ورکوي چې دا د نوکري وکړي، خو هغې سره خپل شرایط هم بیانوي، هغې سره 7 شرایط دي. که چېرې دا شرایط پکې ني، بیا ګورې زنانه ته د نوکرۍ کولو د پیسو د ګټلو اجازت نشته. لومبنۍ دا ده چې دا به پرده کوي، په پرده کې به ځي. دویم، زیب او زینت به نه کوي، خوشبو به نه استعمالوي. دریم، چې نامحرمه خلکو سره پکې خبرې کوي، او دا ټول نن سبا دا بالکل ناممکنه دي. زیب او زینت هم کوي، بې پردي موزي، او نامحرمه سړو سره په هغې کې خبرې اترې هم کوي. نو تاسو ته دا شرایط تقریبا دا فتاوجاتو لیکلي دي، که دا شرایط او دا چې ګورې نن سبا چې کومه زنانه تقریبا 95% چې دي په هغې کې په دې شرایطو باندې زنانه پوره نه دي، او 5% داسې دي چې هغه به دینداره یو د دې ټولو شرایطو به خیال ساتي. نو د دې د وجې نه علما وایي چې دا ناجایز، د دې د وجې نه خو د طلاق دا کم 30% چې پکې اضافه شوې ده، نو دا اضافه د دې وجې شوې هم ده